غواړئ د آلمان پوځ په لیکو کې شامل شئ؟ دا هغه پوښتنه ده چې په نږدې راتلونکي کې د آلمان هر نارینه ته چې د 18 کلنۍ سن ته رسیږي جواب کړي. د آلمان ائتلافي حکومت په دې وروستیو کې په دې توافق وکړ چې په اجباري ډول د عسکرۍ خدمت بیا راګرځېدل به د پوځ لیکو ته د اړتیا وړ عسکرو د راجذبولو لپاره یوه لاره وي. د عسکرۍ خدمت د ګمارنې نوې بڼه د الزامي او انګیزې ګډ ترکیب دی. د 2026 کال د جنورۍ میاشتې څخه به هر هغه کس یعنی نارینه او ښځینه چې 18 کلن کیږي د اردو لخوا یو لیک ترلاسه کوي. په دغه لیک کې د وزن، قد، احتمالي مزمنو ناروغیو او په پوځ کې د خدمت د تمایل په هکله پوښتنې شاملې دي. نارینه باید دغه لیک ته جواب ورکړي او د جواب نه ورکولو په صورت کې له جریمې سره مخ کیدی شي، په داسې حال کې چې نجونې بیا کولی شي دغه لیک له پامه وغورځوي. اوس مهال یوازې هغه کسان چې په پوځ کې د دندې ترسره کولو ته لیواله دي ارزول کیږي، خو د 2028 کال له دوبي څخه هر نارینه چې 18 کلن کیږي باید معاینې ته مراجعه وکړي، خو معاینه به په اتومات ډول د پوځ په لیکو کې د شاملېدو په معنا نه وي. د آلمان حکومت هیلهمند دی چې د معاشونو په لوړولو او د موټر چلولو د لایسنس په برخه کې د مرستې په ترڅ کې به ډیری کسان د پوځ په لیکو کې شاملېدو ته وهڅوي. دغه ډول یو سیستم چې جنسیتي تعادل پکې په پام کې نیول شوی په سویډن کې بریالی شوی دی. په دې ترتیب به د خدمت لپاره کومه دنده نه وي او عسکر به د پخوا په پرتله ډیر امتیاز ترلاسه کوي، یعنی دواړو لورو ته به ګټور تمام شي، یوازې په هغه صورت کې چې کافي کسان په داوطلبانه ډول خدمت وکړي. که چیرې دا کار ونه شي نو حکومت به په بشپړ ډول د عسکرۍ د خدمت د جبري کولو لپاره رای وکاروي. په آلمان کې د عسکرۍ جبري خدمات له 2011 کال راهیسې ځنډول شوي. قانون جوړونکي ښایي د قرعه‌کشۍ د سیستم د رامنځته کولو په اړه پریکړه وکړي، خو حتی د قرعه‌کشۍ په ترڅ کې انتخاب شوي کسان کولی شي چې د ملکي خدماتو په ترسره کولو سره د پوځ په لیکو کې د شاملېدو مخه ونیسي. د آلمان اساسي قانون دولت له دې منع کوي چې په اجباري ډول خلک د پوځ په لیکو کې شامل کړي، یوازې د جګړې په صورت کې دا کار کېدلی شي.